مفتی سردار حقانی چې کوم دی پولیسو ولې گرفتار کړی دی په کومه تاڼه کې دی په څه وجه گرفتار شوی دی او کله چې د گرفتارۍ نه آزاد شو نو بیا په تاڼه کې چې هغه کوم بیان ورکړی په دې سیټ چې دا کومه ویډیو تاسو وینئ نو کوشش کوئ چې یاره ته پکې هغه موافق اوسې ته په کومه ویډیو کې چې دا په نرسو پسې او په نور د پاکستان حکومت په اړه چې کومې خبرې کړې وي نو دا هغه ویډیو دی چې یاره ته موافق اوسې ده بالکل ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره پیشاړې ملنډې کوم دی په مفتي او عالم پسې نه دي پکار نو ملګرو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یاره د نوشیره په تاڼې کې بهرحال هغې پولیسو چې کوم دی ګرفتار کړی مفتي سردار حقاني صاحب اوس الحمدلله چې کوم دی آزاد شوی دی د تاڼې نه د جیل وغیره هر څه چې و هغې نه چې کوم دی آزاد شوی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو په دې سیټ چې دا کوم پټو تاسو وینئ ډېر ملګري دا پټو چې کوم دی رالیږي چې یاره مفتي سردار حقاني صاحب چې کوم دی په څه وجه باندې ګرفتار شوی دی او په حوالت کې په څه وجه باندې دی په دې باندې یاره ملګري وایي چې ویډیو نو څنګه چې تاسو ته پته ده ملګرو کوشش به وکړو چې ویډیو سره کمپلیټ وګورئ ډېر ملګري چې کوم دی د مفتي سردار حقاني صاحب دا بیانونه چې کوم دی اوري او د هغې نه داسې یو خوندونه اخلي چې یاره هغه ډېر یو مزیدار بیان کوي بلکې زه به ووایم چې یاره حقیقت بیانوي نو په دې وجه باندې تېرې ورځ دوه مخکې چې کوم دی مفتي سردار حقاني صاحب یو ویډیو کړې وه د نرسز په حواله باندې او د پاکستان پولیس وغیره نور سرکاري چې کوم طبقې دي په هغو پسې یو ویډیو چې کوم دی جوړ کړی و د هغې تر کبله چې کوم دی ګرفتار شوی د نوشیره تاڼه پولیسو چې کوم دی ګرفتار کړی دی وجه دا وه چې یاره د په سرکاري ملازمینو پسې یعنې په سر حکومت پسې خبرې کړي دي نو ملګرو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یاره د نوشیره په تاڼې کې بهرحال هغې پولیسو چې کوم دی ګرفتار کړی مفتي سردار حقاني صاحب اوس الحمدلله چې کوم دی آزاد شوی دی د تاڼې نه د جیل وغیره هر څه چې و هغې نه چې کوم دی آزاد شوی دی نو ډېر ملګري به دغه و چې یاره دی به اوس جیل ته ځي که تاڼې ته نو چې کوم دی آزاد شوی دی نو دا نیو اپډیټس والا ویډیو تر دې مونږ ځکه لیټ لږ یاره مخې ته څه کېږي یعنې چې مفتي صاحب کوم دی جیل ته ځي الله مکه هر چېرته ځي بهرحال دا زموږ دپاره چې کوم دی قابل احترام دی ځکه چې یاره یو عالم دی هر عالم نو پکار دا چې یاره کوم ملګري په کمنټس کې د مذاق وړوي چې یاره د مذاق مه وړوئ او خوشخبري د هغه ملګرو دپاره څوک چې د بیانونه اوري د بیانونه ګوري چې کوم دی مفتي صاحب الحمدلله په خپل کور کې دی او نوې ویډیو به انشاءالله چې کوم دی ډېر زیات هغه راځي نور خو د ده ډېر زیات بیانونه دي په کرونا وایرس په حواله باندې چې یاره دا ګپ دی دا داسې هغه بیانونه به مو تاسو اورېدلي د هغې هم چې کوم دی کړي دي نو ډېر ملګري چې کوم دی دا اوس د ده مذاق وړوي یاره توجه کله چې دا پټو وایرل شوی دی او د دې نه مخکې یو بل بیان و چې پای کې دی لږ غلی شان لیږي هغه داسې بیان دی چې یاره پای کې دی لیږي هغه یو چټۍ غوندې کوم دی جوړ کړي او په سټیج باندې لیږي یعنې هغه چټۍ چې کوم دی وایي ډېر ملګرو چې دا پولیسو ور سافټویر اپډیټ کړی دی دومره ملنډې چې کوم دی کوي نو ټول ملګرو ته خواست دی چې دا چې هر څه دي خو دا بیا هم یو عالم دی نو موږ له پکار دی چې یاره دومره مذاق د ده نه ولاړو چې نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا صرف وجه دغه وه چې یاره د په نرس پسې چې کومه ویډیو کړې وه نور په حکومت په حواله باندې نو څنګه چې تاسو له پته دی یاره چې په هر ملک یو سړی پاتې کېږو د هغې په حکومت پسې یا په هر څه پسې د یعنې په سرکاري دغه پسې چې ته کله په هر ملک کې د حکومت په حوالې سره چې ته کله ویډیو جوړه کړې یا نور داسې څه خبرې اترې وکړي یا احتجاج وغیره د دغه په خلاف وکړي نو بیا تاسو له پته دی چې یاره هغه حکومت به خامخا اکشن اخلي نو داسې دغه کوم دی پاکستان والا هم حکومت داسې دی چې یاره کله ته د هغې د انډر لاندې ژوند کوې او هغې پسې بیا خبرې وکړي نو خامخا به چې کوم دی ګرفتاري یاره بهرحال دی که هر څه دی خو یو مفتي دی یو عالم دی یعنې زموږ نه ډېر زیات پوهه او الله پاک ورکړ څنګه چې تاسو ته پته ده کله چې انسان پیدا شي نو همدا مولوي صاحب هم دا د جومات امام وغیره دا چې کوم دی له په غوږ کې اذان ورکوي د هغې نه پس چې کله لږ زلمی شي لږ رالوي شي نو بیا چې کوم دی نکاح والا هم مولوي صاحب دا مفتي عالم چې کوم دی تړي بیا چې کله وفات شي نو بیا جنازه چې کوم دی معلم مفتي کوي نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره ته پورې پیشاړې ملنډې دا چې کوم دی مه کوئ یعنې په کمنټس کې توجه دا قصې مصې چې کوم د ده دا مشهورې دي نو دا مه کوئ نو ملګرو دا دغه ویډیو چې یاره دی په دغه وجه ګرفتار شوی دی انشاءالله ډېر زر به آزاد شي او مخکې بیا د ده بیانونه خلکو اورېدل او اوس به هم اورو د دې نه بعد به هم اورو انشاءالله نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره په ویډیو کومه خوښ شي ویډیو سره مخکې شیر کړئ ویډیو لایک کړئ او مفتي عالم چې کوم دی د دې قدر